د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 13مه تایید کړه چې د CIA مشر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره ملاقات کړی و. د شمالي کوریا کیمیاوي پروګرام په اړه خبرو لپاره دا ملاقات 13 اونۍ شوی دی. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و د دې اټومي پروګرام مخنیوي لپاره په خبرو بوخت دي. موږ د شمالي کوریا سره په ډیره لوړه کچه خبرې کړې دي. د ښو نتیجو تمه لرو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د لندن د دورې په مهال د برطانیې وزیر اعظم تریسا می او شهزاده چارلز سره ملاقات کړي. دوی په اقتصادي راکړه ورکړه خبرې کړې دي. د امریکای پخوانی لومړی میرمن باربرا بوش د 92 کلونو په عمر وفات شوه. هغه د امریکا د تاریخ لومړی میرمن وا چې زوی یې جارج ډبلیو بوش هم ولسمشر پاتې شوی. د پولند د سندرغاړو یوې ډلې د کباړي سامانونو څخه د موسیقي آلات جوړ کړي. دا شیان خلکو غورځولي وو خو دا موسیقاران پې ساز غږوي.